کله چې فرعون په سمندر کې هلاک شو نو د هغې نه بعد الله جل جلاله موسی علیه السلام ته حکم چې لاړ شه د جباریین دا کوم غټې غټې بلاګانې نه دي د هغوی سره جهاد وکړه هغوی کافران دي هغوی یو دین ته راوبله ورشه ورپسې نو چې کله موسی علیه السلام په هغوی پسې روان شو په جهاد کولو پسې نو جبارین وډار شول په زړه کې یو رقم خوف پیدا شو اگر که ډېرې غټې غټې بلاګانې وي په زړه کې خوف پیدا شو په زړه کې دا خوف پیدا شو چې د فرعون ته شکست ورکړو چې په لکونو تعداد باندې فوج ورسره و ډېر غټ طاقت ورسره و او دا یې هلاک کړو نو زه څه شی یم مونږ خو به هم هلاک کي نو وډار شول دغه جبارین چې وو که نه دا سنډاګان دا رالل بلعم ابن باعوره ته بلعم ابن باعوره څوک و دا یو سړی و دته اسم اعظم یاد و اسم اعظم چا ته وایي اسم نوم ته وایي اعظم لوی ته وایي لوی نوم د الله تعالی دا داسې نوم دی که دې وویلو چې کومه دعا دې وکړه الله تعالی یې قبول چې دا نوم دې یاد کړو او بیا الله نه دعا وغواړي څه دعا دې وکړله الله تعالی یې قبول مستجاب الدعواتو دا بلعم ابن باعوره دا نوم یې زده کړئ ښه دا واقعه په 9مه سپاره کې ده ګوره نو دغه جبارین راغلل د بلعم ابن باعوره ته وایي چې تا خو اسم اعظم یاد دی او ته چې کومه دعا وکړې الله تعالی یې قبلوي مونږ به تا ته 100 روپۍ درکړو د فرعون ته خیرې وکړه د موسی علیه السلام ته خیرې وکړه او چې مونږ پسې رانشي ځکه چې ده خو فرعون غرق کړو ده خو فرعون په سمندر باندې لاهو کړو نو مونږ څه شی مونږ هم کېدای شي تباه شو داسې کار وکړه چې ده ته خیرې وکړه د موسی علیه السلام ته هغه ورته یې زه به اوس دته موسی علیه السلام ته خیرې وکړم دا خو د ډېرو کتابونو علم د دې بلعم باعوره سره دا د موسی علیه السلام امتي و مسلمانو ډېر نیک انسان و بزرګ و دا بلعم هغه نه زه تاسو ته ولې خیرې نه کوم چې موسی علیه السلام ته خیرې وکړم بس ډېر زیات زور یې پرې راوستو چې خیر دی او انعامونه او تحفې پیسې به درکړو نه ونه شو اخره کې د خلکو داسې کار وکړي وایي چې د ښځې ته یې روپۍ ورکړي که نه د ښځې ته یو څه ډالۍ تحفې ورکړي دا ښځې یې بیا پخپله مني بس ښځې ته خلکو تحفې ورکړي او دا والا باجي او دا شیان یې ورکړي دا د بلعم باعوره ښځې ته دا تحفې راغلې ښځې چې دا سره زر او سپین زر وکتل که نه بس ډېره زیاته حیران شوله او بس خاوند پسې شروع کړو دې ته به علما کرام زموږ استادان ویل د غوږ مچۍ دا د غوږ مچۍ چې در پسې شي که نه دا دې بیا نه پرېږدي هغه کار در باندې بیا کوي دا د غوږ مچۍ ورپسې شو او ټوله شپه بم ټوله شپه یې پرې دا خبرې وکړې د بلعم باعوره په خوب کې چې زر کوم موسی علیه السلام ته خیر کوه هغه ورته هغه پیغمبر دی زه پیغمبر ته څنګه خیر راوکړم وایي نه خیر دی یو پیر یې وکړه بیا به توبه وباسې بس دا بلعم باعوره یې مجبور کړو زه نو زه به استخاره وکړم استخاره یې چې وکړه که نه په خوب کې ورته راغله چې ګوره خیره ونه کړي ګوره غرق وشي بیا په دویم ځل چې دی که نه بیا استخاره وکړه خو اخر بیا د په خپل خر باندې ده سره به خر و خپل خر کېناستو ده به چې خیره کوله یو غر و د غر سر ته به ختلو هلته به اسم اعظم ویلو بیا به یې خیره کوله خو چې په دې نیمایي لاره کې خیږي دا خر کېناستېدل نور نه تللو ده خر ډېر په لختو باندې او په سپېړو په لغتو وهلو خو خر نه تلو قدم نه چې خر ته پته وکړه ده خیره وکړله په مونږ په ټولو خلکو به افت راشي ځکه پیغمبر په حق کې خیره نه قبلېږي پیغمبر خو د الله دوستي خو خر نه تللو دی یوازې روان شو چې یوازې روان شو هغه ځای ته ورسېدلو خلک هم ورسره دي چې اوس به موسی علیه السلام تباه شي او ده خو مستجاب الدعوات دی چې څنګه خیره وکړي بس خیره یې قبلېږي نو ده خیره وکړله او اسم اعظم یې ویل او په خیره کې څه وویل داسې ده باید ویلي چې الله موسی علیه السلام تباه کړي او جبارین ته کامیابی نصیب کړي نو ده دا ژبه الله تعالی سرچپه کړله ویل یا الله جبارین تباه کړي موسی علیه السلام ته فتح نصیب کړي هغه ورته خدای دې تباه کړه مونږ ته دې خیرې وکړلې هغه وایي زه وایم یو شی خو راوځي بل شی وایي زه چې هر څومره وایم چې موسی علیه السلام تباه کړي هغه په خوله راځي الله موسی علیه السلام ته فتح ورکړي وایي الله تعالی مې ژبه تاووي اوس څه وکړم بس اوس خیره شوې ده اوس چې دی که نه اوس ګرځئ مزې کوئ اوس به مو خوښ شي او دغه بلعم باعوره چې دی که نه علما کرام فرمایي دومره لکه د سپي غوندې دا ژبه یې د سینې پورې راووتله لکه د سپي غوندې دا ژبه یې راووتله اوس دغه ځای کې علما کرام نقطه ذکر کوي د اصحاب کهف سپی چې و د اصحاب کهف سپی هغه سپی به وایي جنت ته ځي نو سپی خو به د سپي په شکل کې نه ځي دغه سپي ته به د اصحاب کهف سپي ته به د بلعم ابن باعوره شکل ورکړي هغه سپي ته هغه به جنت ته لاړ شي دغه بلعم ابن باعوره به جهنم ته لاړ شي ځکه د موسی علیه السلام په مخالفت کې راپورته شو خیرې کولې
نو اوس د جبارینو تل چې خیرا خو مې وکړله او ژبه مې هم دومره راووتله زه پوه شوم چې آخرت مې هم تباه شو اوس یو کار وکړئ اوس خو په کیسې م رالو که نه دوزخ ته خو به ځو خو یو کار درته ښیمه چې څه ناڅه کار خو وکړئ که نه وایي څه شی وایي موسی علیه السلام ته تاسو شکست نه شئ ورکولی ځکه هغه ته اوس ما دعا کړې ده او تاسو ته مې خیرې کړې خو یو کار کولی شئ وایي څه شی وایي د موسی علیه السلام کوم لښکر چې را روان دی موسی علیه السلام سره 6 لکه لښکر و ښه څو 6 لکه لښکر ورسره دا را روان دی وایي داسې کار وکړئ چې د دوی په منځ کې جینکۍ پرېږدئ دا بنګړي به خرڅوي او یو شی او بل شی به کوي او بس دی او ښایسته ښایسته جینکۍ چې هغې کې کوم د ځوانان او پولیس او د عسکر دي پکې که نه هغې پکې زیناګانې شروع کړي او په کوم ځای کې چې زینا شروع شي هغلته د الله تعالی عذاب راځي بس په دوی به بیا عذاب راشي بیا دغې جبارینو داسې کار وکړو چې ښایسته ښایسته جینکۍ پیدا کړلې دا یې د موسی علیه السلام کوم لښکر چې 6 لکه په هغه 6 لکو کې څه معلومېږي چې دا پردی دی او که خپل دی په منځ کې پکې پرېښودل څوک بنګړي خرڅوي څوک کالي خرڅوي او بس چا شونډې سرې کړي دي چا میکپ یې کړي دي او په یو ښایسته انداز کې روان دي څوک چاته سترګه کې وهي بس په دې وخت کې یو غټ کمانډر و کمانډر د څه ډلګۍ مشر ورته وایي یا څه شی دا وایي په یو جلۍ باندې مین شو او دا خپلې خیمې ته بوتل چې زینا یې وکړله خلکو ډېر منع کړو چې مه کوه موسی علیه السلام موجود دی ګوره آفت به راشي چې زینا یې وکړله په دغه سبا باندې یو وبایي مرض راغی لکه دلته چې څنګه کرونا راغله داسې وبایي مرض راغی په ټولو خلکو دومره غټې غټې دانې راوختلې په یوه ورځ باندې 80,000 خلک مردار مړه شول په دغه ورځ باندې موسی علیه السلام په دې لښکر کې 80,000 نفر ځان سره سوچ کوه یو کس زینا کړې وه نو 80,000 خلک د موسی علیه السلام په دې لښکر کې وفات شول مړه شول د یوې زینا د وجې نه بیا موسی علیه السلام وګورئ چا ګناه کړې ده زینا کړې ده خامخا د هغې د وجې نه په موږ باندې عذاب راغلی چې معلومات وشو نو هغه پیدا شو سړی هغه یې قتل کړو او ټولو خلکو واپس الله ته توبه وکړله دغه جینکۍ د خپل لښکر نه وباسلې چې کله یې لښکر نه وباسلې هغه عذاب چې و الله تعالی هغه ختم کړو دې واقعه کې عبرت دا دی ګوره ښه چې دا ښځې چې دي که نه ښځې دا د غوږ مچۍ ګوره د دې باره خبر نه منې د دوی نه به ځان په حکمت سره بچ کوي چې درپسې ينغلي که نه لکه د غوږ مچۍ بیا در باندې کار کوي په حکمت سره به چلېږي بل عبرت په دې واقعه کې دا دی چې د ښځو نه به ځان لرې ساتي لکه څنګه چې په 6 لکه قوم کې د زنانه ورګډې شولې او خلکو کې زنا وکړله او بل دا دی چې زنا ډېر بد شی دی او څلورم دا چې د پیغمبر په مقابله کې به نه ودرېږي د پیغمبر په مقابله کې که ودرېدلې نو الله به دې تباه کړي اوس خو پیغمبران نشته نو وارثین د پیغمبرانو د علماء کرامو د اولیاءو د نیکانو خلکو په مقابله کې به نه ودرېږي